دغه د کار لار هواره وو کار به تاسې کوئ خبره واړې ګورئ خبره به په سمه سپېره سره کوو د امارت پر خلاف باندې پروپاګند نوره دې څخه وروسته د دې څخه وروسته جرایم دا نور بند دي اوس ځینې کسان موږ خو دا فیسبوک کار هم کوو ورته شکایتونه راځي چې فلانی ځای کس نیول شوی دی فلانی ځای یو څوک نیول شوی دی بندي شوی دی موږ چې معلومات وکوو هغه به نوي جرایم کړي ګورئ تېر جرایم معاف دي دا خلک چې ما یې مخکې نومونه واخ دغه باندې په کابل کې ناست دي دغو باندې هغه فدایان چې په دې پسې به ګرځېدل په دې باندې فدایي حمله کوله ځان به ټوکر ټوکر کوي څو ډېرې به یې نه یوسي پر هغو باندې لوی فدایي کس نن ورباندې پیره کوي پر کور باندې یې ګزمه کوي د ده حفاظت کوي ولې خو معافي ورته شوې ده لیکن دی نو نه دي د معافي به تر اخرته پورې وي د دې وروسته دغه جرایم که وسو د هغو به هم هغه سزا وي چې پخوا د نظام په خلاف باندې کېدلو د هغو به هم هغه سزا وي چې د اسلامي نظام په خلاف باندې د خپلې خاورې په خلاف باندې د خپل افغانستان په خلاف باندې څوک جرم کوي دا هر جرم تاسو ورته وایي دا فوق العاده جرایم دي دا هغه جرایم دي چې بخښلو وړ نه دي ګورئ اسلامي نظام راغلی ده سرتاسري نظام راغلی ده سرتاسري سوله راغلی ده افغانستان له واخانه تر اسلام کلا د تورغونډۍ تر حیرتانه له شیرخانه تر سپین بولدکه د تورخمه څخه بیا تر تورې غونډۍ پورې ټول په یوه قومنده باندې سره تړل شوی دی په یوه نظام سره تړل شوی په یوه سپړسي باندې تړل شوی دی او په یوه عقیده باندې سره تړل شوی دی د یوه سړي په لاس کې دی دا یو نظام دا واحد نظام دا سپېڅلي اردو چې امارت یې جوړوي دا سپېڅلي